هغه ښځې هم پر تاسې حرامې دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي، البته هغه ښځې له دې نه مستثنا دي چې په جنګ کې درته په لاس درغلي وي. دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړای شوی دی. له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي، تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاسه راوړل روا کړای شوي دي، په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ، نه دا چې په آزاده شهوترانۍ لاس پورې کړئ. نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ، د هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړئ. البته د مهر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي، نو څه باک نشته. الله پوه او د حکمت څښتن دی. او له تاسې څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړی شي، هغه دې ستاسې د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسې په لاس کې وي. الله ستاسې د ایمان په حال ښه پوهیږي. تاسې ټول د یوې ډلې خلک یاست. له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړئ او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړئ، تر څو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په آزاد شهوترانۍ پسې ونه ګرځئ او نه په غلا او پټه یاراني وکړئ. نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمني غوره کړي، نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي. دا اسانتیا له تاسې څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د میرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي. او که تاسې له زغم نه کار واخلئ، نو دا ستاسې لپاره غوره ده، او الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. الله غواړي هغه چار چلند درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وخوځوي چې له تاسې نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسې لوري ته د خپل رحمت د پاملرنې اراده لري، او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. هو، الله تاسې ته له رحمت سره پاملرنه کول غواړي. او کوم خلک چې د خپلو نفسي غوښتنو پیروي کوي، هغوی دا غواړي چې تاسې له سمې لارې نه ډېر لرې شئ. الله پر تاسې د بندیزونو آسانول غواړي، ځکه چې انسان بې وسې یعنی ضعیف هست کړی شوی دی. ای مؤمنان، په خپلو منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ. راکړه ورکړه دې د دواړو خواو په خوښې سره وي، او خپل ځانونه مه وژنئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربان دی. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي، هغه به ارومرو مونږ اور ته ننباسو، او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ، نو ستاسې وړې وړې ګناهوې به مونږ له حسابه وغورځوو، او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. او تر چې الله له تاسې نه ځینو ته د ځینو نورو په پرتله زیات ورکړي دي، د هغو هیله مه کوئ. د نارینه‌و برخه د هغو د کړو وړو سره سمه، او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده. هو، له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړئ. په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی. او موږ د هرې هغې ترکې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي. اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوز او تړون وي، نو د هغو برخه ورکړئ. بېشکه چې الله په هر څه څارونکی دی. نارینه پر ښځو مسلط اداره چیان دي، له دې امله چې الله د هغو ځینو ته پر ځینو نورو لوړتیا وربښلې ده. او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي، نو کومې ښځې چې صالح دي، هغوی د فرمان مننې خوی لري، او د نارینه‌و په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست، هغوی لومړی پوه کړئ، او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ، او بیا یې ووهئ. نو که هغوی ستاسې فرمان برداري شي، نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ. باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی.
او که تاسې چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي نو الله به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي الله په هر څه پوه او باخبره دی